د خوښۍ او خوشحالۍ خبر. د افغانستان اسلامي امارت د زیاتره بهرمیشتو او په کور دننه افغانانو زړونه ګټلي دي. رحیم صدیقي او شفیق مورید د اسلامي امارت په ملاتړ څو مهمې خبرې کړي دي او دا نظام یې خپل نظام بللی دی. دا چې شفیق مورید او رحیم صدیقي څه ویلي دي خپله د هغوی له خولې واوري. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. اوسنی نظام دی دا هم وخت ته ضرورت لري. انشاءالله ملي بیرغ به هم ومني، د ملي بیرغ په اړه باندې به هم پیغامونه ورکوو، د انجونو ښوونځي په اړه باندې به هم پیغامونه ورکوو او نیوکې هم حق لرو چې په اوسني نظام باندې نیوکې وکړو، سالمې نیوکې. دا نه چې موږ راپاڅېږو دا بعضې رمباړیزین، زه ورته رمباړیزین ووایم، کنځل رد بد کوي. کنځل د چا حق نه ده. کنځل نه دا معلومیږي چې تاسو ته خپلې کورنۍ تربیه نه ده درکړې. راشه یوه سالمه نیوکه وکړه. ګورئ په افغانستان پسې اوس چې کوم هغه د تیر نظام هغه خلک وه، هغه غټ چارواکي وه، د هغو په دې زړه درد نه کوي چې ما نه افغانستان پاتې شو. غټ غټ چارواکي چې خیانت یې کړی دی، خیانت چې چا کړی هغه یادوم. د هغو په دې زړه درد نه کوي چې ما نه افغانستان پاتې دی، افغانستان پسې زړه درد کوي. د هغو خپلو زرو موټرو پسې زړه درد کوي، خپلو بنګلو پسې زړه درد کوي. هغه یې په خیانت باندې جوړې کړې وي او په خیانت باندې ګټلې وي او الله تعالی ورته سزا وښودله. دا تاسو ته ټولو د معلوماتو چې تقریبا ماشومان ته باید ډېر زیات توجه وشي، نجونو ته باید ډېر زیات توجه وشي، مکتبونه باید خلاص شي، پوهنتونونه باید خلاص شي. تاسو هلته لاړلی د اوسنی حکومت څنګه و؟ د دو راویه تاسو سره څنګه وه؟ فقط صرف په میدان وی کې کله چې زما په پاسپورټ باندې دغه امیګریشن افیسر ټاپۍ لګوله د دخولي، نو هلته ورسره په څنګ کې یو طالب هم ولاړو او ډېر خوش برخورده و. وایي شفیق مورید مول اجازه ده که نه؟ په خندا شو مول اجازه ده که نه؟ بس وایي نه رغوندې ځه او راځه خپل وطن دله. ډېر ښه. یعنې کوم مزاحمت درته ونه شو؟ هېڅ هم نه. ښه، شکر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوپر فن یا هم غوره مینوال رحیم صدیقي څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی و او دننه په افغانستان کې یې بهرمیشتو افغانانو او نورو نړیوالو ته د بشپړ امنیت او یووالي ډاډ ورکړ او د نظام د بقا لپاره یې د دعا لاس پورته کړ. همدارنګه رحیم صدیقي له اسلامي امارت څخه څو مهمې غوښتنې هم وکړې. صدیقي وویل د حاکم نظام څخه هیله لرو چې د افغانستان ملي درې رنګه بیرغ خپل بیرغ وټاکي او د نجونو ښوونځي ازادي کړي. دې ته ورته شفیق مورید هم څه موده مخکې افغانستان ته راغلی و او د طالب سرتیرو د ښه چلند څخه یې خوښي وښوده. شفیق مورید هم د اسلامي امارت څخه څو مهمې غوښتنې وکړې لکه د ښځو د حقونو، د ملي بیرغ او یووالي غوښتنې. نن فعاله او په هیواد مینه ډیوه پتنګ له اوږده ځنډ وروسته خپل هیواد ته راستنه سوه. افغانانو یې تود هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. یو تن مخکش فعال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي کور یې ودان چې په داسې حالاتو کې هیواد ته راغله. ډیوه به وکړای شي چې نړیوالو ته د ښځو په اړه د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښه راغلاست. په افغانستان کې ورځ په ورځ د اسلامي امارت چارواکي او سرتیري په خپلو ښو او بریالیو کړنو د خلکو زړونه ګټي او د یو سوکاله افغانستان هیله یې زړونو کې پیدا سوې ده. هیوادوال هم په وار وار د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه لري څو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي، کار اهلي کار ته وسپاري او تعلیم یافته قشرونو ته په نظام کې د ځای د ورکړې غوښتنه کوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.